أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم نن سوره العصر ترجمه او تفسیر کوو. دا سوره چې ده امام شافعي رحمت الله علیه ویلي دي که څوک دا سوره د غور او تدبر سره ولولي او پوه شي په دا سوره د انسان لپاره د هدایت یو منبع ده او د انسان د هدایت لپاره کافی ده. سوره العصر کې الله په زمانه قسم کړی دی. راځي اوس یې ولولو او ترجمه یې کو. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر، قسم دی په زمانه. ان الانسان لفی خسر، چې بېشکه یقینا انسان په تاوان کې دی. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خو هغه کسان چې ایمان راوړي، ښه کارونه کوي، د صحیح کارونو امر کوي او په حق باندې سفارش کوي او یو بل ته د صبر مشوره ورکوي، یعنی د دې کسانو نه سیوا نور انسانان په خساره کې دي. عصر نه مراد زمانه ده چې په دې زمانه کې انسان نیکی او بدی کوي. او زید بن اسلم دا ویلي چې عصر ماښام یا مازیګر یا ماښام مونځ ته ویل کیږي. انسان په دې باره کې ځکه خساره کې دی چې کله انسان وخت تلفي کوي، انسان د عمر ښکلي کلونه په لهو لب کې ضایع کوي، انسان خپل وخت د الله عبادت کې نه مصرفوي، د اسلام حق په لاره کې کار نه کوي، نو څه شو؟ د انسان اعمال ضایع شو. او د حق وصیت دې ته وایي چې موږ خپل ځان ته، خپلې کورنۍ ته، دوستانو ته د ښو کارونو مشوره ورکو، حرام کارونو نه یې لرې کو. او په قسمت کې چې زموږ کوم مصیبتونه راځي هغه برداشت کو، صبر پې وکړو او یې نورو ته هم د صبر تلقین وکړو. یعنی انسان د تقدیر نه تښتېدلی نشي. په تقدیر کې چې کوم مصیبتونه، تکلیفونه موږ ته لیکلي وي هغه را رسي، نو ښه انسان څوک دی؟ ښه انسان هغه دی چې په هغه مصیبتونو صبر وکړي او نورو ته هم د صبر تلقین وکړي. په سورت لقمان کې مخکې له دې چې هغه ته راشم، سورت لقمان ته راشم، نو الله تعالی 4 شرطه بیان کړي دي. هغه شرطونه دا دي چې ایمان راوړي هغه کسان، نیک عمل وکړي، په حق باندې سفارش وکړي او په صبر باندې هم تلقین وکړي. اول شرط دا ده چې ایمان راوړي په الله، ایمان په رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي، په آخرت ایمان راوړي. که په آخرت ایمان نه وي ټول اعمال ضایع دي. او دا شعور حاصل کړي چې د ایمان راوړلو نه وروسته ښه اعمال وکړي، یعنی ایمان یې په عمل کې انعکاس وکړي او ښه اعمال د خپل شپې ورځې معمول جوړ کړي. هغه اعمال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته حکم کړی، هغو افعالو نه اجتناب وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ترې منع کړي وو، او خپل ژوند په همدغه چارچوکاټ کې تیر کړي. بل نورو ته هم د ښو کارونو مشوره ورکړي. خو که یو انسان اول نیک عمل کوي، په اسلام باندې ځي، د اسلام لاره غوره کوي، ده ته به ډیر زحمتونه مخې ته راځي، مخالفتونه به مخې ته راځي، حتی د کورنیو نه به شروع کیږي. ځکه دا ویل شوي دي چې اسلام به غریب وي، یعنی اسلام به یو ناشنا غوندې حالت وي، که څوک پې عمل کوي او ناشنا به پاتې شي. یعنی هغه څوک چې په دین په صحیح طریقې عمل کوي اول دوستان آشنایان ورته مخالفت کوي. لقمان
حضرت لقمان خپل زوی ته ویلي چې ای زما زویه مونځ وکه نیکي حکم ورکه د بدیو نه خلک لرې که اوسه یعنی خلکو ته د لرې کېدو امر وکه او په دې کې تا ته چې تکلیف ضرور رسېده صبر پې وکه. دا سورت لقمان کې په یو فکر کوم یو 10 آیات کې به راغلي. نو څوک چې د اسلام په لاره حرکت کوي په دې باید پوه شي چې لاره کې آزمایښونه شته دي. هغې کې به د مال آزمایش وي، د ځان آزمایش به وي، یعنې انسان پکې په دې لاره کې مړ کېدی هم شي، یره به هم پرې راځي، تږه لوږه به هم پرې راځي. نو دلته مهم دا ده چې انسان خپل ژوند د الله په اوامرو کې د هغو پر ځای کولو کې تیر کړي، او که نه انسان په خساره کې دی، ځکه چې انسان د ژوند ښکلي وختونه په غلطو اعمالو کې ضایع کېږي او آینده دپاره د ځان د بچ کولو دپاره ورسره بیا سامان نه وي. الله دې وکړي چې موږ خپل وخت نه په ښه طریقې استفاده وکړو، بې ځایه خبرو نه، بې ځایه مجلسونو نه، خودنمایي نه، بې ځایه کارونو نه، لهو لعبو بې فایدې مجلسونو نه موږ ځان بچ کړو. خپله ورځ د الله عبادت نه شروع کړو، قرآن مجید تلاوت خپل معمول وګرځوو، ځکه چې څوک تلاوت روزانه نه کوي الله هغه د غافلانو په جمله کې شماري. او خپله ورځ داسې پلان کو چې خپل پکې دا فکر وکړو چې نن زه کوم داسې نیک اعمال وکړم چې ما الله ته نور هم نږدې کړي، او خپله شپه بیا په مونځ، په تلاوت، په ذکر باندې شروع کو او د الله نه بخښنه وغواړو. الله دې موږ ته داسې ژوند کولو توفیق راکړي. دې سره تاسو خدمت نه اجازت غواړم. انشاءالله بیا به د بل سورې د ترجمې او تفسیر سره ستاسو خدمت ته حاضرېږم. السلام علیکم.